د مړینې په وخت کې د انسان په ذهن کې څه تیریږي او ساینسي څېړنه دا خبره ده د کال 2014 چې د استونیا څو ډاکټرانو د یو ناروغ د دماغو چیک اپ یا معاینه کوله. بیا دوی یو داسې څه نوټس کړل چې له دې نه مخکې په میډیکل ساینس کې هیڅ چا نه و کړي. د دې مریض یو عصبي ناروغي وه د کوم له وجې چې ډاکټرانو د دې عصبي فعالیت د EEG په ذریعه ریکارډ کړ. نو دا چې دا د ډاکټرانو لپاره ورځنی چیک اپ یعنی دا ډیر عام ټیسټ لکه څرنګه چې نورو مریضانو ته کاوه، لیکن دوی ته د دې خبرې هیڅ علم نه و چې ټیسټ په دوران کې څه داسې کیدونکي دي کوم چې به میډیکل ساینس په مکمله توګه ولړزوي. وشول څه داسې چې د ټیسټ د شروع کېدو نه څو دقیقې وروسته په ناروغ د زړه حمله راغله یعنی هارت اټیک او ناروغ وفات شو. دا حادثه د ډاکټرانو په ژوند کې په لومړي ځل وشوه چې کوم ناروغ د دماغو د سکین په وخت کې خپله ساه ورکړي. د ډاکټرانو اوس پوره یقین و چې د ناروغ د مرګ په وخت کې د هغه په دماغو کې چې څه تیریدل نو هغه به په دې معاینه کې ضرور ثبت یا ریکارډ شوي وي او شوي هم همداسې و. د ناروغ د مرګ نه مخکې او له مرګ نه وروسته چې د هغه دماغ د څه په اړه فکر کړی و نو هغه ټول په دغه معاینه یا ټیسټ کې ریکارډ شوي و. د دماغو د سکین په وخت کې مړ شوی ناروغ یو 72 کلن کاناډایي کس و د کوم چې د اپیلیپسي په نوم یو عصبي ناروغي وه. د دې ناروغۍ له امله په دې اکثره وخت دورې راتلې او د دې له امله ډاکټرانو د دې برین ویبز یا دماغي څپې د څارلو لپاره پر د EEG ازموینه ترسره کړه. EEG یعنی الکترو انسیفلوګرام یو داسې معاینه ده د کوم له وجې چې په دماغو کې روان برېښنایي فعالیت څارل کیږي. د دې ټیسټ لپاره د 1 درجن په اندازه الکتروډز د ناروغ په سر لګول کیږي کوم چې د عصبي حجرو نه تولیدونکي الکتروني چارجونه کشف کوي او د کمپیوټر په سکرین یې ښکاره کوي. اوس سوال دا دی چې د دې معاینې له نتیجې څخه ډاکټرانو ته څنګه معلومیږي چې دا وخت د ناروغ په دماغو کې څه روان دي. په دې د پوهېدو لپاره ضروري ده چې لومړی باید موږ د اعصابو د فعالیت په مفهوم پوه شو. د انسان په دماغو کې د 1 میلیارد نه زیات نیورونونه شتون لري. دا نیورونونه زموږ د عصبي سیستم اهمه برخه ده د کوم دنده چې په دماغو کې د یو ځای څخه بل ځای ته پیغام لیږدول دي. دا پیغام په اصل کې یو الکتروني چارج دی چې د دماغو د یوې برخې نیورونونه یې لیږدوي او د بلې برخې نیورونونه دا برېښنایي چارج ترلاسه کوي، پیغام پروسس کوي او بیا د جسم کومې برخې ته د عمل کولو سیګنل ورکوي. په دماغو کې هر وخت دومره زیات پروسس یو ځای ترسره کیږي چې د هغې په نتیجه کې بې حسابه الکتروني چارجونه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د دې الکتروني چارجونو د حرکت له امله د څپو یو جوړښت رامنځته کیږي کوم ته چې عصبي څپې یا برین ویبز ویل کیږي. د عصبي څپو دا جوړښت د هر یو کار لپاره جلا جلا وي کوم ته چې میډیکل ساینس جلا جلا نومونه ورکړي. تر دې دمه میډیکل ساینس 15 قسمه عصبي څپې پیژني کوم ته چې د ګاما، بیټا، الفا، ټیټا، ډیلټا نومونه ورکړي دي. د الفا عصبي څپو جوړښت څه داسې وي او د دې فریکوینسي له 8 څخه تر 12 هرتز پورې وي یعنی په یوه ثانیه کې دا څپه له 8 څخه واخله تر 12 ځلو پورې جوړیږي. زموږ دماغ الفا څپې هله تولیدوي چې کله زموږ دماغ بالکل ریلیکسډ یعنی ارامه وي. اوس به پوه شو د بیټا څپې په اړه. د بیټا څپو جوړښت څه داسې وي د کوم فریکوینسي چې له 12.5 څخه واخله تر 13 هرتز پورې وي او دا هغه وخت تولیدیږي کله چې موږ په سمه توګه د خپل کار لپاره تیار شو او په خپل کار کې سم متمرکز شو. د دې نه علاوه بیټا څپې هله تولیدیږي کله چې موږ د څه په اړه ژور سوچ کوو. د ګاما څپو فریکوینسي د 25 څخه واخله تر 140 هرتز پورې وي او په ټولو عصبي څپو کې تر ټولو زیات
زیات د فریکوینسي والا څپې دي. زموږ دماغ ګاما څپې هغه وخت تولیدوي کله چې موږ زیات فعال یو او په کوم بل ستونزمن کار کې مشغوله یو. کوم خلک چې زیات زیرک وي او هر وخت ستونزمن کار په 100 دقیقو کې حل کوي، د دې تر شا لاس د ګاما څپو دی. په دې وخت کې زیاتې څپې تولیدوي. د ډیلټا څپو فریکوینسي د ټولو څپو څخه کمه فریکوینسي ده. د دې څپو فریکوینسي د 0.5 هرتز څخه واخله تر 4 هرتز پورې وي. د ډیلټا څپې زموږ په دماغو کې د ډیپ سلیپ په وخت کې جوړیږي، یعنی کله چې موږ په زیات ژور خوب کې یو. د ډیلټا څپې زموږ په جسم کې زیات هورمونونه پیدا کوي، په خاصه توګه د ګروت هورمون یا د ودې هورمون. دا څپې زیاتره د ماشومانو په ذهن کې جوړیږي او په تدریجي توګه چې انسان غټیږي نو ډیلټا څپې هم کمیږي. او اوس د ټولو په آخر کې خبره کوو د تیټا څپو په اړه. تیټا څپو فریکوینسي د 4 څخه تر 7 هرتز پورې وي او دا د کوم شي د یادولو په وخت کې او یا د نوي مهارت د زده کړې په وخت کې په دماغو کې تولیدیږي. اوس چې موږ د عصبي څپو په اړه عمومي پوهه ترلاسه کړه نو اوس به موږ ته د دې ناروغ د دماغو د سکین په پوهاوي کې لږ اساني وي. لکه څنګه چې موږ پوه شو چې د ګاما څپو فریکوینسي له 25 څخه واخله تر 140 هرتز پورې وي. د دې رینج دننه یو بل رینج هم وي چې د 150 څخه تر 100 هرتز پورې فریکوینسي لري او دماغ دا خاص قسم ګاما څپې هلته تولیدوي چې کله موږ خپله حافظه استعمالوو، یعنی کله چې موږ د ژوند خاص خاطرې یادوو. ډاکټرانو د دې کاناډایي ناروغ د مرګ په وخت کې د هغه په دماغو کې زیات ګاما څپې نوټس کړې چې خاص طور په هغه رینج کې ثبت شوي وي. دا هغه څه چې کله انسان د خپل ژوند خاص وختونه یادوي. د دې نه مخکې ساینسدانانو د مړینې په وخت کې د نورو خلکو دماغي فعالیت ثبت کولو لپاره پوره کوښښ کړی و، خو هغه هیڅ کله هم ثبت نشول. لیکن د دې کاناډایي ناروغ په کوزیه کې له مرګ نه مخکې او حتی د مرګ نه وروسته په 100 دقیقو کې د دې د زندګۍ ښه او بد حالات ټول د مخ ته راغلي وو. ډاکټرانو او ساینسدانانو د مړ شوي ناروغ ګاما څپې د 2014 څخه تر 2022 پورې یعنی د 15 کالو خاطرې په دقیقه توګه مطالعه کړي او بیا دا نتیجه راووته چې د مړینې په وخت کې انسان د خپل ژوند خاطرې یادوي. د ډاکټرانو او څېړونکو د دې موندنې کوم ښکاره ثبوت نه و، لیکن د دې موندنې د ثابتولو لپاره له هغو ناروغانو سره په اړیکه کې شو چې د کومې بیمارۍ له وجې د مرګ تر خولې رسېدلي وي او بیا بد شوي وي، او یا داسې ناروغان کوم چې آخري حالات کې روغتون ته رسېدلي وي او هغوی له مرګه ژغورل شوي وي. کله چې له هغې خلکو څخه وپوښتل شول نو د هغوی دا وینا وه چې داسې لیدل چې یو چا هغوی ته د خپلې تېرې زندګۍ سکرین لګولی وي. دا تجربه یې له 2-3 کسانو څخه وانه وروله بلکې له زیاتو ناروغانو څخه یې دا ځواب ترلاسه کړ. ډاکټرانو او څېړونکو له 2014 څخه واخله تر 2022 پورې دا عصبي سکین له دې وجې خپور نه کړ چې یو خو دې په سمه توګه مطالعه غوښته او بل دا چې دا یې د بل کوم انسان د مړینې په وخت کې دماغي سکین سره مشابه کول غوښتل، لیکن له بده مرغه چې په دې کار کې ناکامه شول ځکه چې په دې وخت کې له ډاکټرانو سره یوازې د یو کس دماغي سکین موجود و. نو له دې امله د دوی دا موندنه کافي جنجالي شوه. ډاکټرانو په څېړنیزې پاڼه کې دا هم لیکلي و چې کاناډایي ناروغ د مخه د یو بیمارۍ څخه تیر شوی و د کوم له وجې چې هغې زیاتې دوايانې یا درمل خوړلي وو. دا درمل عصبي فعالیت برعکس یا سرچپه کوي د کوم له وجې چې په نتیجه کې فرق راتللی شي. لیکن به هر حال د دې خبرې کافي زیات چانسونه دي چې کله انسان مړ کیږي نو د هغې مخ ته د هغې د پوره زندګۍ یو سکرین ګرځي. نو اگر که دا رښتیا وي نو چا چې په خپله زندګۍ کې ښه کارونه کړي وي نو د مړینې په وخت کې هم مخ ته همغه شیان تیریږي. نو دا ظاهره ده چا چې د بدو کړنو لاره نیولې وي نو د هغې مخ ته به سکرین همغسې راځي. لیدونکو د ډاکټرانو په دې حیرانونکي ساینسي څېړنې باندې ستاسو څه خیال دی؟ موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ووایئ. زموږ کوښښ به دا وي چې هم یو پیچلې مفکورې تاسو ته په ساده او اسانه توګه تشریح کړو. نو که زموږ دا نوې پیج مو تر اوسه نه وي فالو کړی نو همدا اوس یې در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.